السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم و معزز سامعینو، الہ العالمین په فضل سره زمونږ د تجوید دروس شروع دي. نو په صفات الحروف کې موږ یو څو درسونه ویلي وو. نن چې دی په صفات الحروف کې صفات لازمه متضاده چې کوم وو، په هغه کې موږ اول جوړه ویلې وه. نن به دویمه جوړه وایو. په دې دویمه جوړه کې به موږ شدت وایو. څه شی به وایو؟ شدت به وایو. نو هغې نه مخکې چې موږ دغه ووایو، دغه خبره تاسو یاد ساتئ، دا لازم نه دی چې یو ځل یو صفت راشي او په نورو کې نه راځي. داسې هم کیدلی شي په یو ټکي کې ډېر زیات صفات راشي. نو دغه خبره به تاسو یاد ساتئ. نو انشاءالله چې مخکې دا ووایو نو تاسو به پوه شئ چې په یو ټکي کې چې دی ډېر زیات صفات به راغلي وي. نو دغه تم چې تاسو پام وي. نو اول راځو شدت ته. دا دویمه جوړه زمونږ جوړیږي. نو اوس شدت لغوي معنی څه شی ده؟ شدت چې دی په لغت کې سختۍ ته ویل کیږي. سختی یعنی په آواز کې سختی، او د اصطلاح په تجوید کې یعنی قوت وجې نه آواز سخت کېدو ته وایي. چې کله آواز کې سختی وي نو دې ته دا ویل کیږي. نو امید لرم په دې به تاسو پوه شوي، نو دا به تاسو لیکئ. اوس چې په کم حروفو کې دا صفت راشي نو هغې ته حروف شدیده وایي. څه شی وایي؟ هغې ته حروف شدیده وایي. حروف شدیده چې په کمو حروفو کې دا صفت راشي هغه حروفو ته حروف شدیده وایي، یعنی سخت حروف. او دا څو دي؟ او دا اته دي. څو؟ اته دي. مجموعی داسې راځي: اجدو، قطم، بکت. څو؟ یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته. اته حروف راغله. اوس دغه خو مونږ اته حروف دا زده کړه چې دغه مضبوط حروف دي. اوس به د ادایګي طریقه څه شی ده؟ آیا د ادا کولو طریقه دلته مونږ لیکلې. طریقه ادایګي د دې حروفو ادا کولو په وخت کې آواز په مخرج کې داسې قوت او اوچتوالی سره ودرېږي چې آواز څه شی شي؟ بند شي، او په آواز کې یو قسم اوچتوالی وي. آواز کې یو قسم اوچتوالی وي. ګورئ، آواز چې دی دا بند شي، یعنی په داسې قوت او اوچتوالی سره ودرېږي، آواز ودرېږي چې آواز بند شي او په آواز کې یو قسم اوچتوالی وي. نو انشاءالله امید لرم په دې خو تاسو پوه شئ. نو اوس به راشو دغه چې څومره مونږ اته حروف وویلې که نه، اجدو، قطم، بکت، دغه مونږ اته حروف دا به مونږ تقسیم کو دغه حروف په درې باندې. په درې باندې به تقسیم کو. نو تاسو به بیا ډېر ښه پوه شئ. اول چې دی په دې کې حمزه ده. دا حمزه ګورئ مونږ په درې تقسیم کړی دی. اول حمزه، بیا دویم کې چې دی جیم، دال، قاف، طا، یعنی قاف، ضا، با، جیم، دال، حروف قلقله هم دي ده. او دریم نمبر کاف او تا. نو اول دا خو مونږ په درې تقسیم کو. نو اول به راشو حمزه ته. ګورئ حمزه. نو که تاسو خیال کړي وي په تیر درس کې، یعنی حمزه په تیر درس کې هم راغلی و، یعنی جهر کې. اوس بیا راغی شدت کې هم. نو ما تاسو ته مخکې هم خبره وکړه دا لازم نه دی چې یو صفت به یو ځل خامخا راځي، نه، بار ډېر زیات صفات هم راتلی شي. نو تاسو به دې ته ډېر زیات سوچ کوئ. اوس بیا راغلی دی شدت کې. نو معلومه شوه چې په دې کې جهر هم شته او شدت هم شته. یعنی په حمزه کې جهر هم شته، شدت هم شته. جهر مونږ تعریف کړی په تیر درس کې، که چا نه یې اورېدلی یا کتلی شي. مثال وګورئ: با حمزه زبر با. ګورئ، با حمزه زبر با، تا حمزه زبر تا، ثا حمزه زبر ثا. مخکې ځئ جیم حمزه زبر جا. نو په دې کې تاسو وګورئ اول خو مونږ جټکه ورکوو. نو په دې کې څه شی دی؟ په دې کې مونږ وویلې جهر دی. یو جهر دی او سختی هم ده، او آواز چې دی هغه زر بندېږي. با حمزه زبر با، تا حمزه زبر تا. ګوره آواز بندېږي که نه. او که آواز زر بند نشي نو بیا غلط راځي. نو بیا به داسې راځي: با حمزه زبر با، یعنی دینه به مد جوړ شي. نو بیا غلط راځي. صحیح ده؟ نو انشاءالله امید لرم دغه ځای پورې خو تاسو پوه شوئ. نو اوس دویم چې دی، اوس دې کې حمزه مونږ وویله سره د مثالونو، تاسو به پوه شوي یئ. او دویم حروف قلقله، یعنی په دې کې صفت جهر، جهر او شدت او قلقله هم کیږي. نو په دې کې څه شی دی؟ صفت جهر، شدت
او قلقله هم پکې کېږي. په دې کې ګورئ حمزه خو موږ دلته ویله پاتې شو جیم دال قاف طا با دغه اوس دې کې څه شی کېږي دې کې قلقله هم کېږي شدت هم دی او جهر هم دی. اوس سوال دلته دا واردېږي سوال دلته اوس موږ داسې لیکلی چې تاسو ته آسان شي دا ذهن ته انسان سوال راځي ښه اوس دلته موږ دا سوال په دې کې اول کم صفت ادا کو اوس تاسو ذهن ته دا سوال راځي که نه صحیح ده یو صفت خو موږ ادا کولو اوس په دې کې چې دی په دې کې درې صفات راغلي دي نو په دې کې اول کم یو صفت ادا کو نو جواب موږ دلته دا لیکلی دی اول شدت دی بیا قلقله ده اول به پکې موږ څه شی ادا کوو شدت او بیا قلقله مثال وګورئ حمزه جیم زبر اج ج زه قلقله پکې نه کوم نو شدت خو شته مضبوطیا خو شته حمزه جیم زبر اج دا وګورئ تاسو چې کوم ځای نه دا جیم ادا کیږي دغه مخرج تاسو وګورئ حمزه جیم زبر اج ج نه ویم قلقله نه کوم ښه خیال به وي همدا کرئ حمزه دال زبر اد حمزه قاف زبر اق حمزه طا زبر اق حمزه با زبر اب نو اوس په دې ټولو مثالونو کې تاسو وګورئ په دې یعنی تاسو وګورئ قلقله مخکې پکې شدت دی یعنی هغه سختوالی تاسو ته معلومیږي شدت دی اوس چې تاسو دا حروف بغیر د قلقله نه ادا کوئ نو آواز به بالکل بند شي لکه تاسو وګورئ حمزه جیم زبر اج شدت خوشته قلقله مونږ نه کوو آواز بندیږي نو اوس که مونږ په دې کې قلقله وکړو نو ګورئ حمزه جیم زبر اج خیال هم دی حمزه دال زبر اد اق اب نو انشاءالله امید لرم په دې باندې هم تاسو به پوه شوي یئ. نو اوس دریم دا خو مونږ تقسیم کړو په درې باندې نو کاف او تا پاتې شو نو اوس دریم چې دی په دې کې کاف او تا ده اوس سوال دا دی چې دا مونږ صفت حمز کې وویلې دغه کاف او تا خو صفت حمز کې مونږ وویلې او نرم حروف او سا پکې جاری وي مونږ پکې دا وویلې اوس دا څنګه چل دی چې په صفت شدت کې څنګه دا راغلو سوال دی که نه سوال باندې ځان پوه کوي دا مونږ صفت حمز کې وویلې نرم حروف او سا پکې جاری او صفت یعنی شدت کې بیا څنګه راغو بای چې هلته راغلي و بس کیسه به یې ختمه شوې وه نو ما تاسو ته وویلې په یو حروف کې ډېر زیات صفات راتلی شي نو اوس وګورئ جواب مونږ لیکلی په دې کې صفت حمز او شدت دواړه دي څه شی دي په دې کې صفت حمز هم شته او صفت شدت هم شته دواړه په دې کې شته اوس سوال اوس په دې کې اول به کم یو صفت ادا کو ذهن ته یو خبر راځي که نه نو صحیح ده ته خو مونږ ته وایې چې په دې کې دواړه دي نو اوس به مونږ په دې کې اول کم یو ادا کوو نو په دې خو مونږ پوه که که نه اول به څه شی کوو کم یو به ادا کوو نو بالکل اوس جواب دا دی اول چې دی په دې کې صفت شدت دی او بیا حمز دی څه شی دی اول شدت دی بیا پکې حمز دی نو مثال تاسو وګورئ حمزه کاف زبر اک که خیال هم کړي وي په تیر درس کې ما تاسو ته دا ډېر ښه واضح کړو نو حمزه کاف زبر اک دې کې صفت یعنی حمز نه بغیر مونږ وایو ښه دا آواز پکې مونږ نه وباسو نو اول پکې څه شی شو صفت شدت دی نو په دې کې اول څه شی دی اول په دې کې صفت شدت دی نو تاسو کاف مخرج باندې تاسو څه شی وکئ غور وکئ هلته آواز بندیږي او سا هم نو اوس په دې کې صفت کم یو ادا کیږي صفت شدت ادا کیږي ښه په دې کې دا حمز نه ادا کیږي نو معلومه شوه چې اول پکې صفت شدت ادا کیږي څه شی ادا کیږي صفت شدت ادا کیږي نو انشاءالله امید لرم په دې به تاسو پوه شوي یئ اوس تاسو ګورئ ښه حمزه کاف زبر اک همدا کرنګې تا مثال به راواغلو حمزه تا زبر ات په دې کې زه دا آواز نه وباسم دا خو زه دومره خو الفاظ داسې ادا کول نه وي پکار خو زه دې دپاره کوم چې تاسو پې پوه شئ په دې درس کې ما تاسو ته ویې حمزه کاف زبر اک دا شدت دی حمزه تا زبر ات دا پکې زه نه کوم کاف کې
دا پکې نه کوم. نو دومره کولم پکار نه خو زه تاسو پوهیلو دپاره کوم. لکه تاسو وګورئ عرب به تاسو لیدلی دلته وګورئ مونږ مثال ورکړی دی. دا وګورئ الله اکبر دا اواز تاسو به اورېدلی وي د عربو، یعنی چې کم هغوی دا الله اکبر کوي هغوی له سپیکرو کې دا بیا ظاهرا پته لګي. همدا کرنګې د تا مثال وګورئ تبت نو دا همس دی. نو اول پکې زمونږ څه شی ادا کیږي؟ اول پدې کې شدت ادا کیږي چې هغه شدت مضبوطیا ده، او دویم پکې صفت پکې همس دی. نو انشاءالله امید لرم چې په دې سبقونو باندې به تاسو پوهیږئ. که تاسو ته لږ غوندې فایده کیږي نو کوشش کوئ د ثواب په نیت باندې نورو ته هم شیر کوئ، او که په کم ځای نه پوهیږئ نو تاسو بالکل کولی شئ کمنټ سیکشن کې خپل سوال ولیکئ. نو انشاءالله د وخت مناسبت سره به تاسو ته جواب ملاویږي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.